فرشتو کې پاغي کې پوهه شته شعور شته خو شهوت پکې نشته په انسان کې عقل هم دی او شهوت دواړه دي فرشتو له الله شهوت نه ورکړي فرشتو کې نارینه او زنانه نشته فرشتي د ذکورت او انوثت نه پاکي دي یعنی فرشتو کې نر او ښځه نشته فرشتي واده نه کوي د فرشتو اولاد نه کوي او الله ویلا عقل او پوهه ورکړي زناور له الله شهوت ورکړي دي الله ولا شهوت ورکړي دي خو الله ولا پوهه نه ورکړي لکشان شعور پکې شته هغه شعور سره چې کله زناور پیدا شي نو خپل مور پیژني چې کله زناور پیدا شي هغه له چا تعلیم نی ورکړي هغه په دې باندې پیږي چې زما رزق د مور په دې بدن کې دی نو د مور بدن پسون خلی او هغه پی خوري دا شعور ولا الله ورکړي دي لکشان شعور ولا الله دام ورکړي دي چې هغه خپل مالک هم پیژني یو سپی ته چې کله 2000 روټه واچي هغه سپی بیا ستانه بیلیږي نه تا ته لکه خوځي تا پسې رستو راځي د ځان نه به شړي نو هغه بنده چې هغه خپل خالق نه دی پیژندلې دا هغه نه بیا دغه زناور خري چې هغه ته 2000 روټه واچي دا هغه تابعداري کوي او دی الله پیدا ک دی د عدم نه وجود تراوسته زندگی ولا ورکړله دله خشته ځواني ورکړله بدن ولا ورکړلو اولادی ورک نعمتونه ورک او دی خپل خالق نه پیژني نو دی بیا دغه زناور نه بدتر دی امام غزالی رحم الله فرمای چې په زناور کې عقل نشته په زناور کې عقل نشته شعور پکې شته او په زناور کې شهوت دی او په فرشتو کې پاغي کې پوهه شته شعور شته خو شهوت پکې نشته په انسان کې عقل هم دی او شهوت دواړه دي فرشتو له الله شهوت نه ورکړي فرشتو کې نارینه او زنانه نشته فرشتي د ذکورت او انوثت نه پاکي دي یعنی فرشتو کې نر او ښځه نشته فرشتي واده نه کوي د فرشتو اولاد نه کوي او الله ویلا عقل او پوهه ورکړي زناور له الله شهوت ورکړي دي الله ولا شهوت ورکړي دي خو الله ولا پوهه نه ورکړي انسان له الله شهوت هم ورکړي دي او انسان له الله عقل او شعور هم ورکړي امام غزالی رحم الله فرمای کم انسان چې پاغه باندې دا شهوت غالب شو خواهشات په غالب شو او عقل هغه ولا کم ک خپل رب یې نه پیژند دی د زناورو نه بدتر دی ځکه زناور ک خپل خالق نه پیژني زناور باندې ک شهوت غالب دی هغه په خپل شهوت او خواهش پس روان دي نو هغه پوهه نشته د کې پوهه شته او بیا په خپل خواهش پس روان دي بیا په خپل شهوت پس روان دي نو وېدا بنده د زناورو نه بدتر دی او کم انسان چې هغه شهوت مغلوب ک او عقل او شعور په غالب شو د الله په جنګلو د الله بندگی په غالب شو وېدا د فرشتو نه اعلی دی ځکه فرشتي ک د الله عبادت کوي او د الله نافرمانی نه کوي نو هغه د نافرمانی لپاره جوړ نه دي هغه خو الله پیدا کړی د عبادت لپاره دي یعنی فرشتي خوراک نه کوي فرشتي واده نه کوي فرشتو کې خواهش نشتا شهوت نشتا هغه الله صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي نو که فرشتي د الله عبادت کوي دا د فرشتو کمال لري خو که انسان نه الله عبادت کوي دا د انسان کمال لري ځکه د کې الله شهوت مخيري او الله پکې عقل مخيري د باندې عقل غالب شو شهوت مغلوب ک نو د مقام بیا د فرشتو نم لري نو هغه انسان چې هغه خپل رب نه پیژني